سلامونه دوستانو، دا وخت زما سره نصیب الله صاحب میلمه دی. راځو نن به د ده څخه پوښتنې کوو چې د ده په دنیا کې تر ټولو غټ خواهشات څه دي. د چا به پیسې خواهشات وي، د چا به واده خواهشات وي، د هر چا څخه موږ پوښتنې کوو. بیا به تاسو په کمنټ کې هم خپل خواهشات راکړئ. نصیب الله وروره، ستا په دنیا کې تر ټولو اول غټ خواهشات څه دي؟ زما په دنیا کې تر ټولو اول غټ خواهشات چې دي هغه دوړې. دوړې مطلب دغه دوړې، بس دا دوړې ما ته خوند راکوي. دا بادونه او دا بادونه او دا دوړې وي، دا قانونه بانک یا دا شان بانک هلې دوړې دا ستا د ټولو د دنیا د ټولو غټ خواهش ستا دا دی، بس چې په دنیا کې دوړې دوړې اوس بس دوړې دا بیا ډېر الله یې دا خوند راکړي، دا خاص به زړه ته سکون ورکړي. دا هغه د نصیب الله خواهش دی اول په دنیا کې. دویم خواهش څه دی؟ دویم خواهش مې دا دی، دا دون، دا سپین خمش په دنیا کې دا دون دی، دا دون زما ډېر خوښ. چې انسانان په سترګو نه هېڅ شی نه سره ویني، بس سپین بتۍ یې لګولي، دا سپین خمش وي بتۍ یې لګولي، دا بیا ما ته الله یې دا خوند راکړي. دا به دا دنیا کې دا انسانان څنګه ځي او راځي، دا به والله خو د هر چا شوق وي، تاسو ما څه د خواهشات پوښتنه کړې. زه دا د نصیب الله دویم خواهش دی چې د په دنیا کې خمش، دویم خواهش دی چې بس په دنیا کې دون دي دون وایي. او راځو دریم خواهش دی چې دریم خواهش نو دغه خواهش دی چې هغه پر ما باندې ډېر ګران هم دی، او دریم خاص د زړه په سر کې بیا د زړه په زړه کې دننه هم دی. هغه خاص دقت دی چې په دا ښار کې بس یې کړ زه ګرځېدلی خالي دقت. دا دقت خو ما ته سوال خو نو دا دی چې زما د ټولو دا دقت ډېر خوښ دی. دقت بیا داسې خوند راکوي چې خاص په زړه کې بیا خپل سکون لري. دا د ځینې خلکو د سر نه په خلاصېږي، وایي دا دقت وایي دا لیونی شوی دی، یا دا درې شیان دا الله یې دا سکون لري، دا بیا الله یې دا خوند کوي. ستا مطلب دریم خواهش دا دی چې دقت پر دقت وي. بس دیغ پر دیغ بس کل دیغ دا د نصیب الله درې خواهش الله یې دا خوند راکوي. ټول ملګري په کمنټ کې خپل خواهشات هم ورته کمنټ کړي چې ستاسو کوم خواهشات